ځکه زه تاسو ته بار بار وایم چې د علم نه یې کړی که نه د دې خپل مذهب دفاع به هم ونه کړي. چې د علم نه یې کړی که نه د دې خپل قرآن او د حدیثو دفاع به هم ونه کړي. نو ځکه بیا دعاګانې غواړه د چا دپاره؟ ځان دپاره؟ د علماو دپاره چې دا خلک ژوندي که نه د الله په توفیق سره. ته چې داسې په ارام خپلې به خپه اچولې او ناسې جي زموږ دین حق دین دی او دا څوک کمزوری نه شي ثابتولی او دا داسې او دا داسې. که د دې د دین د دشمنانو سره او د دې یهودو نصارا او هندوانو دوی سره د شبهې ولیدي که نه سر به د باندې وچورلی سر. ته چې داسې خوشحاله او مطمئن ناسې دعاګانې کوه دغه سړو دپاره او دغه ځوانانو دپاره چې هغوی ته علما ویلی کېږي. دا د الله د توفیق نه بعد د دوی برکت دی چې څوک څه قسمه اعتراض کوي نو دا هغه مضبوط دیوال دی چې شاته د عام مؤمنان پټ شي. دا هغه مضبوط دیوالونه دي دا علما. دا علما چې یې دا دنیا ده، علما چې یې دا دنیا ده، چې علما دې د دنیا نه ختم شو که نو دنیا دې ختمېږي. ځکه چې حدیث کې دا راځي چې د قیامت راتلو یو نښه دا ده چې علم به اوچت شي او پیغمبر وایي علم داسې نه اوچتېږي چې الله به د سینو نه راکاږي، الله به علم داسې ختموي چې علما به ختموي. نو چې علما ختم شو د ستا قیامت راغی.